دا وخت ولاړې ما په اسلام آباد او د پینډې ترمنځ چې کوم روډ دی 0 پوینټ سره نږدې تاسو کتې شئ دی خوا چې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکنان چې کوم د هغې مارچ دی هغې را روان دي دوی ډي چوک ته ځان رسول غواړي چې د عمران خان میرمن بشرا بیبي ویلي وو چې د دوی آخري چې کوم هدف دی هغه ډي چوک دی تاسو کتې شئ یو وارې بیا عمران د تاسو کله چې په زرګونو د پاکستان تحریک انصاف کارکنان هغې دا وخت روان دي نو شعارونه ورکوي نارې وهي او دی ټول د زیاته پېښور نه خیبر پښتونخوا نه د پنجاب نه او دلته موږ ته ویلي شو چې په لکونو خلک دي او تاسو ګورئ موږ سره خوا کې مې یو کارکن د پی ټي آی ولاړ دی نو ګڼ شمېر د پی ټي آی کارکنان چې دا 2 ورځې په 24 د نومبر روان شي د پېښور نه د نورو برخو نه او د پولیس په جی 11 باندې د دې باندې د اوښکو بهولو ګیس هغه استعمال کړو او تاسو کتې شئ چې څنګه دې ته اعلان شوی تاسو به ډي چوک ته یعنې ډیموکراسي چوک ته جمهوریت چوک ته ځان رسوي د پی ټي آی کارکنان تاسو کتې شئ زما ګس طرف ته چې دوی ډي چوک طرف ته روان دي دلته پولیس د دې خلاف انسو ګیس هم استعمال کړ خو د هغې باوجود دوی خپل هدف ته روان دي